نو د ملک جنجالونه ډیر دي او یو جنجال پکې قضا عمریم ده. د قضا عمرای د بیخ پته ولګوي، د بیخ چې دا قضا عمری ولی را شروع شوی و، یا دا مانځه کې ګوتې اوچتولو ته دا حرام ولی ویلی کېده، یا د جمعې په ورځ 4 رکعات احتیاطي مونځ دا چا ویلی ولی ویلی کېده. انګریزانو دا داسې چال چلولی و لکه د دیوبند او د بریلی چال چې چلیدو. دا ښځې سره ماشومو، نو ماشوم جماعت له چې راولي دا د ښځې بروایي کوي، یو غم نه دی. او د سره به څه کوي؟ د سره به اوس دا د وجلو نه دی. عزیزانو دا داسې یو چالو لکه دیوبند چې جوړ شو او هغې نه آغاز وشو د انګریز خلاف. انګریز خو ډېر شیطان ملک، هغې ووی چې دیوبندیان مونږ پسې پرېوته، اوس په هندوستان کې زمونږ ایسارېده ګران دي. نو یو ملا خرید کو، هغه ته وی چې ته اختلافي مسلې راوباسه چې دا دیوبندیان تا سره ونښلي او مونږ ته خلاص. هغه ملا چیړ شروع کسه، الوا شته او نشته، ګوړه شته او نشته، زیارت شته او نشته، جنډه شته او نشته، قوالی شته او نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی، هغه بشر دی او که نور دی. دا کسی شروع دیوبندیان چې ور سره ونښته، انګریز د خیر په ډیرای کې. زما په دې خبره پوه شو؟ دا بنیادی سازش د پیرنګیانو، دا کسی هم بنیادی سازش د پیرنګیانو. ملا خرید کړي، پیر صاحب خرید کړي، چاله جنجال راو باس چې دا غزاګانې پاډه باندې شروع دي چې دا بند شي. جنجال راوته صاحب قضا عمری. اوس تاسو لګه قلوکی د مسلې خبره راته نه کوم، نو تاسو په دې پوه. ټول کال یو سړی منځونه نه دي کړي، ټول کال، او په دې یو جمعې په ورځ باندې د یوې ورځې منځونه قضا راوګرځي په جمع باندې، د دې ټول کال منځونه پر اثر کیږي. وبش نو بیا قضا عمری دیته. اوس اصلي دین اغا ذات اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم، قرون اولا دی، قرون اولا ابو بکر عمر عثمان علی، دا اصلی دین دی. یا د پیغمبر زمانہ کې یا قرون اولا کې د ټول کال منځونه په جمعۃ الوداع باندې راګرځول په جبه سره. په قرون اولا کې په قران او حدیث کې یو دلیل خای چې مونږ هم شروع خلاص. او دوی څه وایي؟ نه نه کنه دا سواد صاحب کړي وا، سواد صاحب خالق د سواد صاحب عمل مونږ د پاره په شریعت کې حجت، اجماع، قیاس، دا څلور دلیل دي د شریعت، آیات، حدیث، اجماع، قیاس. په دې څلورو دلیلونو کې وخایا پلانی پیر صاحب کړي دا او پلانی بزرگ صاحب کړي، ما د پاره خو هغه دلیل نه. ګوته اوچتول په منځ کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچته کړي. دی خو وګورئ زما د لاس یاقد الخنصر والبنصر ويحلق الاسطام على الابهام ويشير بالسبابه. په دې کې لس قسم روایت حدیث کې راغلي، لس قسم روایت په حدیث کې استراب نه ده، دا توسع ده. یو شی چې په ډیر قسمه په روایتو کې راشي دا توسعي. توسع دا معنا چې په هر کیف دی ادا کړه نو سنت ادا کی. ګوره داسې لګ داسې لګ داسې داسې په دې کیفیتونو کې هر کیف اشهد الله اله الله اله اشهد زګوي کو ان د دې خبره لا اله چې نشته د معبود برحق الا الله مگر یو خدای. دا په دې وجه پیغمبر کړي وا اشهد الله اله الا الله چې دا قول دی او ګوت او چتول عمل دی. نو پیغمبر وی چې د قول او د عمل منځ کې مطابقت راشي. خدای یوازې په خله نه ویم په عمل هم ویم چې ته یوي. ما په خبره پوه شو. او دوی څه وی؟ وی رسول الله لمونځ کې شیطان راغلی چې خدای یو دی او کدو دی نو هغه ګوته ورته اوچته. تاسو له خو شیطان نه راځي. خدای رسول الله دومره کمزور او چې هغه له شیطان راتلو مونږ له نشي راتلی. دا د عقل خبره ده. ها وای شیخ سین یعنی رسول الله له شیطان راځي ورته چې خدای یو دی کدو دی. دا رسول الله دومره کمزور دی ها او مونږ له نشي راتلی مونږ تکړی. دا تاسو عقل دسه خلق هم شتروره چې هغه سره ځکه په صف کې نازم دی یاري پټه کومه
په منځ کې راټوپ کوي دا ګوته دله ماتوي. ښه احتیاط یې څومره دی؟ احتیاط یې دومره دی چې د تشو متیازو په سوري کې مالوچ منډي. ولې؟ وایي اسې نه چې زه پوه نه یم او چېرته څاڅکی رانه و، اسې نه چې نو د دوی د استنجا په ځای کې چې ګورې دا د اباتۍ د مالوچو پرې احتیاط یې دا او چې لورې ودېږي نو تسبیح ورسره اللهم صل علی سیدنا محمد. شیخ صاحب څنګه چل کې ما دې ازیپې نه ما بس انه زره ما دې بغل جیب کې واچو اللهم صل علی ما دې ازیپې نه ما بس دې بغل جیب کې نو چې زی دې له برازي چې نمازاں تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے نمازاں تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نی کی تی روزہ کی کرو ہوئے وی دا منزون دستاویرو کی او دا روجه دی ډیره ډیره پتا باندې وجاړي د حلال او د حرام تمیز دی نه دی کړي نو مونږ او روجه به دي څنګه وشي؟ تا ټول ژوند پلیت او مردار او حرام دی نو روجه به دي څنګه کیږي؟ ډیر خلق داسیم دي دفتر لکار لور شي روجه ماته دی رونه او جی ها کې نه تا کارولو کې هغه پیسو باندې ماخام روجه ماته راوړي باغی چې روجه ماته کې هغه روجه به مسمان لګي او د دې روجه ثواب به هغه د خدای په لاس ملایږي. ها ماما اوس کیږي بس دا گاډو والا په سرک غریبان ولاړي او بیګاله بچو له روټای پیدا زورور پیراشي واچو کنال کلیفافه کې لګڅ خان او ته غریب ګټای کې چولې مولې وای اوس په دې چولو چې دې پتاڼه کې روجه ماته کې د دې خان روجه به خدای ته ور مخامخ کی. نو ماما ټول دې ځان ته ګوري ټول اوس مونږ مليانو لرو جماعت راغه خپوي چې زما مالک کې د دینه د کافر بچي بل نشته دا سړی لوی عربي دي او د جواره د پړ نال دی ټوله نال او هغه پتلس نیولې د ورو جماعت سموسه راوړي نو زمونږ د جماعت امام دی هغه د مړای ډیر راکاږي د سړډر ناری کې په دې مړای نو شپه مې ورته ما چې الکانن دې دا ډر دې روغد ناری کې جوړ د پلاني د کور رو جماعت راغله عزیزانو دې اړه کې سوچ کوي روزانه اخیره دا کدوهمه دا کدرهمه بشي ارته چې کیږي بکیږي او لک سوچو کې دې اړه کې چې دا مونږ څنګه یو چې دا مونږ څنګه یو دغه سره کیږي ٹھیک شو ګناه د چانشتا خدای ظالم نه دی او نه خدای مونږ سره ظلم کوي چې مونږ څنګه یو دغه سره کی. اخیری مسله د سرسایه د اختر کې باور کا سرسایه اعلانونه به مو موردري چا 12 روپۍ لیکلي په اخبار کې چا لس لیکلي چا تلی کی یو پکې بل یو فرقه د فقه جعفریه ورته خدای خبر چاغیا تسولی کلی کس دا کله غیر شیعه مليانو لګي دا تنبیلونه ډیر غټي سرسایه عزیزانو پوکم 2 روپۍ کی ٹھیک شي پوکم 2 روپۍ سرسایه دا د فی سړی پسا احتیاطن 2 روپۍ کړي تا باندې صرف د خپل ځان باور کې او د نابالغ بچو باور کې د بالغو بچو پتا نشتا ٹھیک شو کم بچی چې بالغ دي داغي سرسایه په خپل سر د خزې دیم په خپل ځان ده په تو پهولا خپل سرسایه په خپل ورکه ورکوي دا خزې تاسو وای په د جمعات کې ناس خلق په ایمان وای زمون خزې زمون فرمان برداري دي وای شیخ صاحب دا خزا کړي خطه تانګي زمون خزې زمون فرمان برداري ما خامي ټیم کې د خپل خزو تماشام کوي لک سکمې چی 10 بدرستخان راکې بازار روان دي سره وړې نشي په دې ته باندې ګوري چې هغه په 30 روپۍ ټاټکې چلولې نو په 30 څه کی کور دی وران شو چې صحیح باسو دایره وړې ده نو د خزم پتا نه کیږي په ګرنېټه ولا د ځان او نابالغ بچي 2 روپۍ کني پیسې در سره نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشي لیکن دی وخت کې چې کوم عذابونه په دې ملک او په دې قوم نازل دي دا قوم په سوچ نه کوي چې دا مونږ سره کیږي ولی په خورز مونږ نه پويګو او په بد ورځ مونږ نه پوي یو مصیبت را باندې راشي نو دا سوچ مونږ نه کو چې دا ولی یا یو د خوشاله ورځ زمونږ په غم بدل شي
نو دا سوچ مونږ نه کو چې دا ولی بس یو بل پسې بشو بدرادویل به شروع کو پلانی داو کو ډنګړي داو کو پلانی داو کړو ډنګړي داو نه سوچ په خپل ځان پکار دی که په ملک باندې حکمران غلط راشي حکومت په د بيدینو راشي نو قوم ته سوچ پکار دی چې دا ولی نو دا ولی علاج با په خپل ته پوي شي چې دا زکه چې زنه ټیک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې تاسو یې نو داسې به در باندې امیران راځي څنګه چې تاسو یې داسې به در باندې حکمران راځي دا ولی جواب بوش چې زه ټیک نه يم ځکه الله تعالی ما ته حکمران نه نصیب کوي بعض جمعتونو کې امام نه شکایتي خلکو او ما ته وای زاغي تداوم چې تاسو سوچ وکئ که تاسو خوان خدای به تاسو ته امام هم خ نصیب کړي یو جمعه ډالراله ویلې زمونږ مولا او کوته کې راوغستو د مخې ټولوال مال تاسو قابل د دیو دا کوتکمار امام زکه خدای درکړي دی چې تاسو څه کوتکمار ښکاری ویل خدای راستی کوم کې یو ملالی شته ټول ویل رامیان یو بس خبر خلاصه چې څنګه یې دغه څه بدرته امام ملاوي چې څنګه یې دغه څه بدرته فتوی او فیصله ملاويږي دې ځان ته وګورئ کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه یې دغه څه بدر سره کی هغه د غلو کار پلار غل ناستو نور غل پلار تیرېده د تیرېدونکو ته د ناستو आवाज کو چې الکه څوک یې ویل چې څنګه یې دغه سیو بس غیم غلی شو غیم غلی تیر شو مرګرو ته تاسو کو چې دا ولي ول پوی نشوي به خموزه غیوي چې څنګه یې دغه سیو چې څنګه تاسو غلې داسې مونږ هم غلی نو مونږ چې څنګه یو دا سره کی نو ګناه زمونږ ده نقصان زمونږ ده هغه کومه ګناه ده دی وخت کې چې غریب په صرفه کوي کومه ګناه شته جوارینا لوی جرم او لوی ظلم بل نشتا ټول غریبان جوارګر دي کنه دي د پودر اسکلونا لوی ظلم او لوی جرم د ټولو غریبانو زامن پودرز کی کنه دغه سي شراب والا دغه سي غلا والا د ټول غریبان په دې قهر گرفتار دي کنه نو عزیزا چې ته غریبی داسې نه تیرې کومه طریقه د غریبای چې خدای او دغه رسول ویل دا نو الله پاک بچرستا حال بدلای نه او نه په پتا باندې ښه حال راولي او نه په پتا خې ورځ راولي چې سو پورې تا خپل حال په خپل بدل کړي نه الله پاک مونږ کې بازي دي مونږ شکلونه ښه جوړ کړي الله زمونږ شکل ته نه ګوري زمونږ عمل ته نه ګوري الله زمونږ زړه ته ګوري چې زمونږ په زړه کې د خدای متعلق څه دي نن د دې قوم وګوره د دې قوم په زړه کې د خدای متعلق څه دي قسم په خدای دې که تھرو آؤٹ پاکستان خاص او عام مولا او بزرگ که خدای د دوی یادم دی یاد وختي طور بیگاره سم غوګونه خلکو د شپې ته نه سملاسته نشم سار ته نه سملاسته نشم یو ټرار دی یو غرار اختر دیو کنه دیو صحیح دیو که غلط دیو اختر دیو کنه دیو کور دی د میردین جماعت شخو چرته کې نه کنه صحیح دیو که غلط دیو صحیح دیو که غلط دیو د باګړو دلا خزه د کال دولش بیاشت ټکه مون نه کوي دا خزه د صحیح ده که غلطه ده صحیح ده که غلطه ده صحیح ده که غلطه ده زن طلاقه دا پختنه د چانه نه کړه ټول کال مونږ نه کې دا دیونه ویل چې دا صحیح دی که غلط دی دا صحیح دی که غلط دی خو اختر راغی صحیح دی که غلط دی صحیح دی که غلط دی خدای دې کور د مولیانو وران کی ورپسې دې کور د دې قوم وران دې قوم له روزه کا اختر کا پتو په لګی چې څه کوي یا کوي وښی دا یو روزه فرض ده یو اختر ضروری دی کافرون په کې ټلیفونونه وکړه کافرو دې اختر څنګه چلو ته څه کار دی دا کمیونست او سوشلیست دا خدای نه منلو والا د څه کار دی ټلیفون سره چې اختر صحیح دی که غلط نو یو ورځ راشي صاحب یو غومی بیا شپېله به د دې قوم حال وګورئ بېګاله که اختر کېده زما په وسي اتوار لکوم نو
بیګاله به وګورئ د دې قوم ډزې. تیرو ډزو کې هغه د مور میړی کرکټ ګټلی و، 240 کسان پکې وویشتې شو، 8 پکې مړه شو. اوس بیګاله به اختر کې وګورئ نو کمې د سوټای زوی سره چې تماچه ده یا ټوپک دی او ټکار به بیګاله جوړ. دا څه خلق دی، دا څه قوم دی، دا څه د دې قابل دی؟ زه په ایمان درته وایم چې ما ته دا قوم د دې قابل هم نه ښکاري چې ورته السلام علیکم ووایم. د دې قابل د بني ادم نه دی. اوس دې اخترو کې تاسو ګورئ، دا د کلو خلکو په لارو سواري، په ډیټسنو سواري، یو هڼ جوړ دی، غوامه ده. څه چل دی صاحب؟ نن د پلانی بابا میله ده، نن د اکا بابا میله ده. بیا د کل هم غریبانو بچی وګوره په سینماګانو کې ناست، کل هم غریبان. دې غریبانو ته دعا کوي چې خدای پاک دې دې حال ښه کړي. دې غریب چې د ټاټکي په مزدورۍ وګټي او هغه پیسې بیګاله په بایسکوپ کې ور چغې شو جاله شمع سینما یې بند کړې ده. شمع سینما به د چاپلار بند د چا ستاسو پښتنو ده منګه پښتانه څنګه بند کړه؟ مل بندول دې ته نه وایي، بندول به په هغه ورځ ومنم چې د پېښور په سینماګانو بلډوزر وګرځوم او رانه لوټه لاندې باندې پاتې نشي. لوټه نن ستا ټول ملک د کنجرتوب او د ډمتوب ډیپو دی. ټول ملک دا میوزک سنټر ټول ډمتوب دی که نه دی؟ دا ویډیو گیمونه او بلیټونه ټول ډمتوب دی که نه دی؟ دا بایسکوپونه ټول ډمتوب دی او که نه دی؟ بھئی ګیلې چا نه کې؟ دا خو به کار هله کېږي چې د ملک حکمران هغه سړی راشي چې هغه د بېدینۍ نوغه د ملک نه وباسي. نوغه اوس یو فیصله شوې وه چې دا شامي روب باندې چې کوم د فوجیانو سټیډیم دی په دې کې به د اختر د ورځې نه والا 10 ورځې ډمې ګډېږي، ډمې به پکې ګډېږي. او دا ډمتوب چې چا په ټیکه اغستی و په 2 لکه روپۍ ورځې اغستی و چې هر قسم ډمتوب به پکې زه کوم. اندازه کوئ اوس چې ما سره په شامي روډ باندې 10 ورځې ډمې ګډېږي او ستا د خواص ښځې او نر پکې ناست دي. غریبانو له د غریبۍ د ډمتوب کورونه کولاو دي او امیرانو له د امیرۍ د ډمتوب کورونه کولاو دي. اوس مونږ ته وایي روژه شته او نشته. وروره روژې موجې نشته چې دا چا نیولي د دوی لا خدای بیړه غرقه کا. ته پوه شو په خبره؟ دا لا غرق دي او چې چا خوړلي د هغې خو د هغه پلارم کور روان دی د خندیرانو. روژې کم دي؟ تش خر له مې خوله وتړله نو ټوله ورځ مې ګیا نه وه راچوله نو به د خرم روژه شوه. زمونږ روژې خو د خرونه وي. کوم ارامتوب دی چې مونږ به پې صرفه کوو چې مونږ روژې ونیو؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې خفه نشئ، دعا دا کوئ چې یا الله د ملک سرمایهدار تباه و برباد کړي. خدای د مرګ کروڑپتیان او ارب پتیان تباه و برباد کړي. اے الله دې وخت کې ملک چې د چا په لاس کې دی خدای د صفحه هستی نه مټاو. دا د قوم د رګ و ریشې دشمنان او دې قوم په تقدیر کې چې د چا تقدیر کې هدایت نه یا د تبلیغي مرکز دعا ده خدای دې حالات چې دا ځمکه ته پاکه شي. بالکل زمونږ خو دماغ ناامید شو، توقع نشته آینده، تصور نشته آینده چې دا قوم به ټیک شي. که بازارونو له ورشي، که په سړک روان، که 3-4 کسه د هلکان نه دي، دا زلمي هلکان دا چې په لار رواني یعنی چې 100 خرونه رواني داسې شور به نه اچولې لکه 3 هلکان چې وایي دا په ما ایمان ده که نه 100 خرونه. او هغه د سوټمارې زامن غریبان روان به یو مخ کې بل پلانیا دا مور څه چلو شو مور در باندې بوره. هغه چغې خو به نه وایي که په ریړه کې ناست دي وته سټونه هم د ریل ګاډي لاندې، که په ټانګه کې ناست، که د غویانو په ګاډي کې ناست، ته د دوی دا مجلس د سړي زامن نه دي. دا خو ظالم دارې مشین په کار دی وروره چې هر سرک باندې دی لګولی یو څوک پې تېرېږي او بنیسي یې او وراچوي سر یې اخوا او تنه یې دیخوا، سر یې اخوا او تنه یې دیخوا، سر یې اخوا او تنه یې دیخوا او بلډوزر در سره یې ورته چې دا مړي وړه چېرته سیند ته یې غورځوه. دا خو د دې قابل قوم
دا دې قابل نه چې صاحب روجي دی او ثواب مشو لاملیان پکې را پاسي صاحب ورونو ختمم چلاو کو فردوس جنت کې درته کور جوړ شو فردوس جنت ته وګوره د خپل شکلونو تاسو په ایمان ویل کې شیشه راوالي د خپل مخونه وګورئ چې د دې قابل یې چې فردوس جنت ته نه وځي لاندې ګوره د گورنمنت هاوس کې دنه یو گورنل ناشته داسې شکل دی لکه د انګریزي چرګ دلته ججوري راځوړاندې دي نو پټای ورتړلې دي چې ججوري مینخ کا د گورنمنت هاوس گیټ ته خطو ورنږدې شه چې څومره منډه اسپایان درکې د گورنل گیټ ته نشي نږدې کېده او د خدای جنت ته په دې عمل او په دې کرتوتونو نږدې شي یار خدای ته وګورئ لږه خلقو کوي خدای ته وګورئ دا د خدای جنت چې ده دا درته دومره سپک ښکاري چې د گورنر او د وزیر اعلی د بنگلې د گیټ نام سپک دی چې په دې گیټ سپایان ولاړ دي او په دې شکل سره او په دې عمل سره دې نه پریدي چې څو پورې در سره ایډنټی کارت نه او پاس نه نو د خدای جنت له په دې شکل ته نه نو عزیزانو ژوند زمونږ ټول فراډ او دوکه ده غره نشي په دې چې دا میاشت تمروجه ونیوي غره په نشي اس پته نه اس پته او یا شکان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي روجي همونی وي اس پته نه لګي چې د یار منظور نظر بسو کی او आवाज بچا ته وشي چې راشه ستا روجي می خوخي وي نه نوځه زما د جنت اس پته نه غاوره په نشه د یار د مینې نو د دې وجنا نن اخیری جمعه ده دعا وکي په اخلاص چې خدایا عادت موکو پته نه لګي چې دا روجي مونږ پسنی ولي چې حلال او که حرام کپارام هم نیولی روجه پتہ نه لګي خدا د عادتم په عبادت مم او هغه معاملې را سره وکړه چې ته په قیامت کې چې ګناه بم په نیکای بدله د خدا هغه معاملې را سره وکړه ګناه په نیکای بدله کړه عدل او د انصاف تقاضای په مونږ خو بوی د جنت هم حرام دي عزیزانو دا یو چټ چادل ته یې خېده د قضا عمرې ته پوسې کړي